او عمل ځان سره یاد کې کلم چې ستا څه مسئلې څه مشکل دی څه ضرورت دی وي نو درې تیارې جوړې کا ماسختن مانځه نه پس د کوټې تیاره کې کېنا او صادر په سر باندې راواچوه سپوټې په سر راواچوه او لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا آیات دا 313 ځل وایا 314 کم مقصدی غریبی دا مقدمه دا بلا خبره دا ته چې دا کار الله وکي نو په دې عمل باندې 313 ځل حضرت مولانا خواجہ عبدالمجید صدیقی صاحب دامت برکاتهم د خواجہ عبدالمالک صدیقی صاحب زوی دی زمونږ د حضرت مفتی فرید رحمت الله علیه شاگرد او خلیفہ دی نه هغوی دا عمل ښودلی دی چې د هر ضرورت د هر مشکل نن ټوله دنیا په تیارو کې او په غمونو کې ډوبه ده د دغې غمونو او د پریشانو نه د وتو دپاره 3 ورځې 7 ورځې چې ستا د څومره نه ګرانه مسله ده د 21 ورځو نه به نه وړي 21 ورځې به الله پاک ستا مسله به حل کوي نو په 3 تیارو کې یو به د شپې تیاری یو به د قبرې تیاری او بل به سپوټې په سر باندې راواچي او په دې ترتیب باندې به لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا چې کله سلزلې وي نو ورپسې به مخکې چې کوم آیات دی فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين دا آیات به یو ځل ورپسې وي بیا به لا اله الا انت نو په دې ترتیب 313 ځل به دغه شي او اخیری به بیا فاستجبنا له نو 4 ځل به ورسره دغه دویم آیات شي او 313 به دا آیات وي دې تک آیات کریم